دا په خوست مرکزي چوک کې د فلسطین په ملاتړ لاریون دی چې په تکبیرونو بدرګه کیږي. په غزه کې د صهیونیستانو وحشیانه بریدونه د نسل وژنې او ظلم وروستی حد دی چې د مسلمانانو او په خاص ډول د افغانستان غیور ملت جذبې یې وپارولې. مرګ په یهودو، مرګ په صهیونیزم هغه شعارونه وو چې د جمعې ورځ یې د اسرائیلو او یهودو پر ضد پراخو قهرجنو لاریونونو بدرګه کوله. لاریون کوونکي په نړیوالې ټولنې غږ کوي چې په غزه کې روان بشري ناورین باید پای ته ورسول شي. موږ په نړیوالو او په نړیواله محکمه په نړیوالو سازمانونو باندې غږ کوو چې سیونیستي رژیم او د سر کې نتنیاهو دا باید محکمه کړلی شي، ځکه دا د جنگي اصولو سرغړونه کړې ده، ماشومان یې شهیدان کړي دي، زنانه یې شهیدان کړي دي او په غزه کې روانه نسل وژنه شروع کړې ده. زمونږ هیله او ارزو او غوښتنه له نړیوالې ټولنې او په خاص ډول له نړیوال اسلامي سازمان څخه دغه ده چې د غزې هغه مظالم چې په غزه کې د ماشومانو، ښځو او ځوانانو او په خاص ډول د ټولو فلسطینیانو په وړاندې ترسره کیږي هغه ودروي، توقف وکړي. دوی زیاتوي په غزه کې د مظلومو مسلمانانو لاسنیوی او همدردي اسلامي مسؤلیت دی او تر وروستي حد به یې هر ډول ملاتړ ته دوام ورکړي. كلش نفرات موجود موږ په غزه کې د فلسطینیانو ترڅنګ ولاړ یو. افغان ولس او افغان مجاهدین به یې ترڅنګ ولاړ وي. هر وخت به یې لاسنیوی او مرسته کوو او فلسطینیان یوازې نه پرېږدو، موږ د دوی مرستې کوو. انما المؤمنون اخوة چې دا ټول د ګرد مسلمانان چې دي دا ورونه دي سره، نو ورونه چې سول بیا نو هغه د قصاص ولا د لکه یو کور نو فلسطین د موږ د فلسطین بلکې د هر مسلمان چې هر چیرته وي دا یې موږ ورور ده. حدیث شریف مفهوم ده چې مقصد د مسلمانان ټول د دې لکه یو وجود، که یو وجود کې په یو وجه باندې درد وي نو دا ټول وجود سره نارام او په عذاب وي. د 1993 میلادي کال د اوسلو تړون له مخې غزه د فلسطیني ادارې تر جزوي کنټرول لاندې راغله، خو په 2009 میلادي کال کې حماس د ټاکنو له لارې واک ترلاسه کړ او غزه یې تر بشپړې ولکې لاندې راوسته. د مصر او اسرائیلو لخوا شدید بندیزونه ولګېدل او غزه یې منځوي کړه چې د نسل وژنې او بشري ناورین ناوړه څپې لا هم دوام لري.